خپرونې ته ښه راغلی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ څه باندې 3 کاله مخکې خوږې اړیکې ورځ تر بلې په ترخېدو دي. په وروستي مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پورې کړی دی چې د پاکستان د کراچي او اسلام آباد هوایي ډګرونو له لارې د داعش مرکزونو ته له ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالیږي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلني راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په 5 مخونو کې خپور کړی دی. طالبان وایي چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پورې کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخليږي او تروریستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو، په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پورې کوي. د بحث لپاره له لندنه د سکایپ له لارې سید بلال فاطمي را سره دی. هرکلی مو کوم، خپرونې ته ښه راغلی. او دلته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. فاطمي صاحب، که لومړی له تاسو واورو د افغان طالبانو او اسلام آباد دغه خوږې اړیکې ولې دې حد ته را رسېدلي چې په یو بل باندې ډېر سخت تورونه پورې کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، احترامات تاسو ته شیب جان وروره. هغه کسان چې د آیسای سره نو د هغې نه فاصله درلوده، هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول، یا ونیول شول، یا تقویه شول، یا په ازرار چې په هغې کې زما خپل اوخم موجود و. په آخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسېده. او د هغې کسانو یو متضرر نه زه خپله یم چې ما ته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن دا د تاسو ګورئ زه یو کونج کې ناست یم، 20 کاله شو یا 22 کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان د دغې سره، هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چې هغې کې ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوي عزیز الرحمن زما اوخی دی، همدارنګې د مولوي صاحب متوکل دی، مولوي صاحب عبدالسلام ضعیف دی. د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګر د چا د غلامۍ تر سوري لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږ دغه کوو. فاطمي صاحب وبخښئ، فاطمي صاحب تاسو ځینو کسانو ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوي متوکل، دا خو اساس هم په صحنې کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟ نه، زه همدغې ته راځم. دا ولې مې ویلې چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو آیسایب نه پرېږدي چې صحنه کې نشته. متوکل ډېر مجرب دی. که چېرته دا ووایو چې دا پخواني نظام خلک دي، خو متقیم د پخواني نظام سړی دی. که موږ دا د پخواني بیا هم سوال دی فاطمي صاحب، نو که چېرته آیسای دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دي هغه د کابل په حکومت کې پرې نشدي، نو د دوی روابط څرنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمې کې ما اشاره ورته وکړه، هغه دا تور پورې کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کېږي. زما خبرې شاید لږې اوږدې شي، خو ستاسو حوصلې ته زما ضرورت دی. دغه تاسو دا پوښتنې نه دي، دا زه په خپله ځوابوم. ما دا شروع داسې کړې ده چې زه باید تاسو د جریان داسې وم چې خلک دا لکه یو داستان قصې غوندې واوري، ځکه چې نه تنها زه د یو تحلیلګر په حیث دا بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په حیث چې زه هلته موجود وم. ما تاسو ته وویلې چې زه خپله هلته وم، زه خپله یو د متضررینو نه یم، زما اوخی پکې وژل شوی دی.
د پخوانی معین د وزارت خارجه حسن اخوند اوچت کړلی شو چې تر ننه زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندی دی، اما مړی ژوندی ورک شو، ځکه هغه یې د کراچۍ نه اوچت کړ، زما اوښی د پېښور نه اوچت کړ او ماته یې زهر راکړه. موږ دا درې تنه موږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته استواره شي، او دا کال و 2004. نو راځم دې ته چې تاسو چون عجله لرئ چې باید زر تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، زه مجبور بعضې خپل قصې بیا لنډې کړم، که نه زه غواړم تسلسل سره دا وکړم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو وښودل چې دغه افراد ضد د پاکستان د تاثیر وو، هغه دوی سره دا عمل وشو. د ایسای ډله بالکل واضح معلومه ده او د تعداد هم زیات نه دی په دغه کې، ټول په حدود د 8 تر 12 کسانه دي او دا نظام یرغمال کړی دی. اوس راځم دې ته چې ستاسو دغه دی چې د یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده، او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته. لوبه کوم ځای کې خرابه شوله؟ تاسو ته معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو او په زنجیرونو باندې وو او دته به مواد مخدر تزریقول. دا به همیش بیچاره په داسې یو حالت کې ساته چې د سر نه شو جګولی. حتی دا خطا د عیسی نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین رباني په حیث وزیر خارجه لاړ او د کرزي هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري، ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالو نه راوځي. نو کله چې صلاح الدین دوی ته ویلې زه ملا برادر ګورم، هغې بهانې وکړلې، ویلې ما سره باید یو ځلې کینې پرې نه خوده. په اخر کې صلاح الدین ویلې دومره وکړي چې ما ته لرې نه وښیې چې ژوندی خو دی که نه، دا راته خو یې وښایه. نو چې کله یې ورته راوسته دی دومره خراب حالت کې و چې د 2 کسو د مټو نه نیولی او دی راوسته. صلاح الدین وکته، صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندی دی. نو بیا امریکایانو ته ویلې چې سړی ژوندی دی، اوس کار وکړئ چې راویې باسو. نو دا د دوی د چنګال نه امریکایانو راویست او دا قطر ته لاړه، د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوله. دوی مستقیما د CIA سره ارتباط جوړ شو، د امریکا سره یې دې خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی وه. انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره خبرې او دا روانې کړې وي، هلته د دوی خبره پخه شوله او انس حقانی د اعدام نه بچ شو او دا ولیږل شو قطر ته او هلته دا خبرې نورې پخې شولې د دوی ترمنځ چې موږ به دا نظام تغییرېږي او د عین حال کې دا خبره هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي او د دوحې د قرارداد د اساسي ټکونه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامی شکل کې د افغانستان نه وځي، خو استخباراتي او ډیپلوماټیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنګیږي. دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضې شیان دي چې زه تاسو ته وایم. مننه فاطمي صاحب. د داعش مسئلې تاسو اشاره وکړه، دې ته بیا هم راځو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون د طالبانو د اعدا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی؟ د جنوري په 22 باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د غونډه کوله، اونیزه غونډه وه. نو په هغې کې دغه پوښتنه ته وشوه چې افغان طالبان دا تور لګوي چې پاکستان داعش ملاتړ کوي او دغسې د څنګه چې تاسو په خپله خبرو کې ویلي چې هغه پاکستان ته راغلي د کراچۍ او نورو ریپورټونو د لارې. نو د شفقت علي خان هغه په کلکه باندې دغه تورونه رد کړل، تر دې ویلي چې په پاکستان کې سره داعش شتون نه لري. نو هغه په دغه یو څو خبرې وکړلې، خو وویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري. خو یې نه ویلي چې بالکل همدغه ته زه راتلم چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2023 کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په لیکلې بڼه باندې د سینټ سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري او دا لومړی ځل و چې پاکستان ویل باقاعده ټکی هغه کې کارولی و چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري او هغوی دا خبره کړې وه چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او د هغوی اقلیتي کومې فرقیزه تاوتریخوالی هغې ته لمن وهي، هغې ته لمن وهي او بیا موږ دا د ګورو چې په کورمه کې کوم حالت روان دي. د کورمه کې هم زموږ د خلکو سره خبرې کېږي، نو هغوی خو د داعش نوم نه یادوي، خو دا ده چې هغوی دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمې ته
او دلته کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي. بیا دغسې ځینې وسلوالې ډلې دي چې هغه په سنیانو باندې بریدونه کوي، نو هغه تاوتریخوالي ته دوی لمن وهي. د دې نه علاوه داعش چې کومه دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلواله ډله خراسان څنګه هغه اعلان شوه. نو د هغې نه پس تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د یو شمېر غټو بریدونو ذمهواري دوی اخیستې. که ستاسو یاد شي د جمعیت الاسلام او فضل الرحمن ډله چې ده په هغې باندې برید شوی و، په هغې کې څه باندې 132 کسان وژل شوي، نو هغې ذمهواري هم داعش اخیستې وه. دغسې بیا په عید میلادالنبي په مناسبت سره چې کوم جلوس و په هغې برید شوی، په هغې کې لسګونه کسان وژل شوي. دغسې بیا چې کوم غیر مسلمه دي زیاتره په یکتوت کې، په بډبیره کې، د پېښور په نورو برخو کې، زیاتره په پېښور کې مختلفو سیمو کې د سیکانو د وژنې ذمهواري هغه هم داعش منلي دي. بیا که تاسو وګورئ نو په 2019 کې ستاسو یاد شي دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څانګه اعلان کړې وه. دغسې بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوي موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی، د هغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی، د هغې نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقي شو یا سعید خان شو، نو دا د کورمې ورکزو او د باجوړو. نو دا ده چې په پاکستان کې ما د پاکستان د صلح او د صلح مطالعاتي مرکز دی، نو د هغوی یو ریپورټ ما کتو، نو هغوی دا وویلي چې په پاکستان کې د لسګونو بریدونو ذمهواري داعش اخیستې ده. بیا هغوی دا خبرې هم کړې دي چې په پاکستان کې دوی په وړو وړو برخو کې دي. دغسې بیا د ټي ټي پي نه ځینې خلک دوی ته راغلي دي، تحریک طالبان پاکستان نه، د افغان طالبانو نه. بیا د هغې نور وجوهات هم دي چې ولې دوی په پاکستان کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي، ولې دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي. نو بیا د هغې په وجوهات هم بیا موږ وروسته خبرې کولی شو. دلته مننه. د داعش تر بریدونو پورې فاطمي صاحب لکه څرنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه، داعش په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حملې د هغه حملو مسؤلیت منلی دی چې په شیعاګانو باندې وي، لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چینایي وژلی ده او د دې مسؤلیت یې اخیستی ده. څرنګه دا بله داعش ډله ده، بله ده، او که څه فکر کوئ؟ شیبر صاحب مخکې دې نه ستا پوښتنه ځواب ورکړم، زه غواړم هغه مخکنی بحث مې تکمیل کړم او لنډه کې تکمیل کړم چې ځکه ستاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي. دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه، دا د قطر ډله دا د امریکې ډله ده، او دغه ډله چې ما تاسو د نور نوم واخیسته دا د پاکستان ډله ده. فعلا دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو ترمنځ دی، او امریکا خپل ته وښودله چې کله دوی د قطر معاهده د دوحې معاهده وکړله، د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي. نو امریکې په خطا کې مخکې خپه سپکه کړله او دې فکر وکړي چې دا کار به عملي شي او غني به همدلته پاتې شي. امریکا وتل یو اشتباه وه، د غني وتل دویم اشتباه وه، د دوحې قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قایمول او د امریکې هغه پلان خنثی کول، دا د پاکستان یو لوی کامیابي وه چې په افغانستان کې ترلاسه کړه. خپل کس قندار کې کېنو او د دوحې د کوم یو دروني جنگ چې روان دی دا د پاکستان او د امریکې دی، او امریکا په دې پوهه ده چې امریکې پاکستان نه تنه چې 20 کاله ورسره دوغله لوبه کړې ده، بلکې د دوحې د قرارداد په نتیجه کې هم دوغله لوبه ورسره وکړه. د امریکا پلان ناکام شو، هغه نظام چې غوښته هغه رانغی، هغه نظام راغی چې اوس فعلا په امریکا نه غواړي او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی. اوس راځم د داعش د نوعیت لپاره. داعش اوس نه دی راغلی. داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول امریکایان د داعش او غوښت پوه چې داعش ویل کېږي، دا انتقال شو په هماغه وخت کې پاکستان ته کشمیر ساحې ته او دلته ځای په ځای شو. هماغه وخت کې د پاکستان د سیوري لاندې راغلل او د داعش جوړ شوی هم دې لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه دي امریکا کامیاب شول، سوریه یې لاس کې ولوېدل او عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي، دا داعش د دغه لپاره جوړ شوی چې دغه ممالک د سقوط وکړي او د امریکې او د اسرائیل لاس ولوېږي. خو هغه وخت کې روسان پې کامیاب شول، دی بمبارد کړل. کله چې دا کاملا د منځه تلل، امریکایانو زر دا ویستل رای وصل په دغې ته
سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحې د اسیا میانې ته واچول او سې په دغه کې واچول په کشمیر کې او مسؤلیت به وسپارل پاکستان ته او تاسو معلومه ده چې پاکستان حکومت اردوی همیش د لوبې په دې کې چې په مقابل کې پیسې اخلي چې پیسې ورته کوي کرایي اردو د همیش دا کار کوي نو فلهذا الته دا اوس نه ده چې د الته پټنځای لري او دا دغه لري د دې پلان د شیعه او سنی جنگ اچولو چې په عراق کې وکړه په سوریه کې وکړه او شیعاګانې هلاک کړل تباه کړل ډیر زیات خرابې وکړه داعش وکړه په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت اسلامي امارات راغلی دی په حدود د 115 حملې چې تر اوسه پورې شوي دي په شیعاګانو باندې شوي دي او هغه داعش کړي دي او شیعاګانې وژلي دي دا اولینه واقعه چې تاسو وایي چې چینایان د دې تاسو ته واقعیت وایم چې دا قصه ده که تاسو د بشام واقع ته وګورئ چې هلته 15 چینایان چې ووژل که تاسو د پنجګور واقع ته وګورئ چې چینایان ووژل شول که تاسو همداسې د تاریخ د تیرو 10 کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پاک دا مسله وګورئ د کې چې څومره چینایان وژل شوي دي حتی خپل چینایانو ته معلوم دي چې دا د پاکستان اردو وژلي دي خپل وژلي دي چې امنیتي مشکل جوړ کړي او د چینایانو نه پیسې واخلي ځکه د پاکستان اردو د دوه ځینه پیسې اخلي هم د امریکا یا د چین یا د جانب بیرونی قدرتونو نه پیسې اخلي هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي فاطمي صاحب وبخښئ ستاسو خبره پرې کومه دلته کې بیا دا خبره رامنځته کېږي چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کارۍ ته غاړه نه ږدي که فرض که پاکستان په خپله باندې تاسو وایئ چې پاکستان فوج هغوی په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وژني پاکستان خو ډېره تمه ده توضیح کوم زه تاسو مثالونه مې توضیح کوم لږ زره خیر ده لږ وخت به زه پوهېږم کم دی خو دا موضوعات داسې دي چې تفصیل غواړي ځکه چې دا بعضې موضوعات دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی حتی چینایانو د میز په سر د پاکستاني جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه ایښې ده چې دا ټي ټي پي وژلي دي او دا د افغانستان نه راغلي چینایانو دا ورقه اخیستې داسې په مخې ورته ایښتې دي چې موږ سره لوبې مه کوئ موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو موږ راپور لرو ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه شوی لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ تر دې په حده پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی چینایانو د دې د منصبانو په مخ ورقې ایښتې دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم چینایانو ته دا معلوم دي او د دې لپاره چینایان ورته بودیجه ومنله ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه ورکړه چې ډیرزري قوا دې واچوه د دې څومره مصرف چې کوي او دې هدف هم دا و چې په نفر ووژني چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه مخکې خبره مې قطع شوله دوی د پاکستان د دولت نه هم پیسې 2300 میلیارده سږ د اردو د پاکستان بودیجه ده 100 میلیارده نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي دغه پیسې جدا د حکومت نه اخلي او دا تاسو وګورئ تاسو بهتره معلومه ده تاسو تعقیبوي د جریانات خپل نظام ولی اسحاق ډار د پاکستان متواری شو ولی راغل لاس کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دي چې دی یو ځل ورته دغه ته سیمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلي دا خو په 1915 کې دا واقع شوی او دا باید بند شي دا دوسیه هغه ویلي تا ته چا ویلي دي دا 1915 کې شوی کار وخت شوی دا موږ ته راکوه هغه ویلي دا نه در کوم په هغې باندې سړی دغه نږدې اعدام کړی په د صدراعظم په تیاره کې کېناست تاجکستان ته تاجکستان نه راوتښتېدل دلته نو فلهذا اردو د پاکستان دا لوبه د پیسو دپاره کړې ده او کوي او د دوی مننه فاطمي صاحب یو دقیقه د تخار مسله د جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعیا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې چینایانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مزئ دا لاره مه جوړوئ دا تاسو ته ګټه نه کوي دلته ستاسو نفرو ته امنیت خطر دی خو زه تاسو ته اطمینان در کوم چې د دې ریشه به هم اسلامي امارات راوباسي هم به چینایان راوباسي او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیان د داعش نامه لاندې کړې ده او د داعش د موجودیت دوه دلیله زه تاسو ته ویلی شم چې دی هلته موجود دی یو دا دی چې په حدود د 1.5 سلطنه چې د داعش غړي د امارت اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي هغې اقرار کړی دی چې کم ځای کې دوی ټریننګ اخلي دویم ماته په خپله بذات 2 کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوي یو د کابل او یو د مزارو
او د هغې کورنۍ ما سره تماس ونیو لکه څوک پېژنې زمونږ کسان یې وړي هغه ما تماس ونیو نفر بیا اخر کې پیدا شول نفر چې راغلل چې کابل ته ورسې بیا ما ورته ویل اوس ما ته قصه وکړه هغې ویلې موږ یې وړي څوک یې بلوچستان ته وړي او څوک یې د یوې پېښور ته راوړی د دواړو د بیسونو قصې راته وکړې دلته بیسونه دي داعشیان تربیه کېږي ټرېننګ کېږي ویلې موټر هماغه دی موټرسایکل هماغه دی بریګیډر هماغه بریګیډر سعید دی هماغه بریګیډر شمیم او بریګیډر بلال دی کار هماغوی کوي صرف لونګۍ والا مبدلې شوي په نیکټایي والا باندې او په لباس بدل شوی دی پخوا طالبان ټریننګ کېدل په دې کې دا د دوو کسانو د چشمدید واقعیت دی چې ماته ویلي دي چې دوی هلته نیول شوي وړل شوي او د دغه ټریننګ په بیس کې دی موجود فاطمي صاحب دغه خبره وکړه چې په دا پاکستان کې روزل شوي که تاسو ګورئ د ازادۍ ریډیو هغه ویډیوي راپور دی نو په هغې کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که ستاسو خیال ستاسو خبریال جوړ کړی دی نو په هغې کې هغه یوه جینۍ ده مریم نوم یې دی هغه د هندوستان ده انګلیش باندې خبرې کوي بله دا هغه وایي چې موږ د زه پاکستان نه راغلی یم او واقعي زما شناختي کارډ او هېڅ راسره نه و زه همداسې رالم په افغانستان ته بغیر د ډاکومنټس هېڅ راسره نه و هغوی زه راولېږلم دغسې بیا په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو ته چې کوم وسلوال د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي په څه باندې 200 زما په خیال فاطمي صاحب هم هغې ته اشاره وکړه نو په هغې کې د ترکي خلک شته دغسې طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې دې کې د اروپا خلک شته دی دغسې د مرکزي اسیا چې کومه سنټرل ایشین هیوادونه دي د هغوی ځوانان خلک هم په دې کې شته دی نو چې په خپلو هیوادونو کې په مختلفو هیوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي او بل څو ورځې مخکې افراز خټک صاحب چې کوم سیاستوال دی او تاسو ته پته ده نیشنل ډیموکراټک موومنټ په هغې کې هم دی اوس د هغوی سره یو مرکه وه نو په هغې کې هغه دا خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو د هغې په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي ځکه چې دا خو اصل ده کې د داعش او د القاعده او د هغې مشران نه شي ساتلی نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه پوله ده کومې پښتني سیمې دي هغې ته را روان دي نو هغه هم خطر دی د راتلونکي دغه سیمې لپاره مننه د دې له خطره چې د بیرته هغه اصل موضوع ته راوګرځو فاطمي صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته راوګرځو د داعش باندې ډېر بحث وشو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریځ ډېر سخته شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډېر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سږ کال ډېر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څرنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او که نه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده ته کوي مګر دغه زه تاسو وایم چې دغه نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کړئ او دغه مهاجرینو راوستل شروع کړي خپله پاکستان به تورخم بندوي لپاره دی چې د هر مهاجر 12 لکه مهاجرین داسې رجستر دي چې هغه اوس هم د یونیسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کوم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه 12 لکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد نه اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو ډالر ته رسیږي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تا ته در وسپاري او در ویلېږي هغه خپل دا شی ساتي د فشار د دغې په اساس هغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چې لري چې ورسره موجود نه دي او په دې 12 لکو کې موجود دغه لیست کې نه دي هغه په دې قیمت پرداخت کوي هغه دوی راوړل نیسي زورایي رالیږي او تاسو هم پې زورایي او تاسو فشار لاندې راولي حقیقت دا دی چې پاکستان په خپله که ته ونه مهاجرین راوباسي هغه تا ته مهاجر ټول په دې نه درکوي چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې پې وتړل شي نو پاکستان ډبل سټنډرډ لوبه همدا ده چې یو خوا نه فشار راولي اما د بل خوا نه نړیوال پیسې په دې مهاجرو اخلي نه تنها چې پیسه راځي د دې مهاجرو په نوم باندې تاسو ته معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي دا خپل ګودامون ته کوي خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیروي نو دا ډبل سټنډرډ لوبه د کم از کم 50 کالونه روانه ده د دې بحث په اخر کې مومند صاحب د دغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څرنګه ښکاري خرابې سوي دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2025 کال کې به د
کابل کې له واکمنو طالبانو سره دوی روابط بهتره شي او کنه مایوسه دي؟ په دې باندې د ملي حلودي دا چې په امریکا تر پاکستان پخواني سفیر د هغې خبرې وي د جیو ډان سره هغوی خبرې کړې وي ډان ورځپاڼه ډان ټي وي سره نو په هغې کې هغه دا خبره کوي چې که څه هم څنګه چې د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته به ګټه ورسي دلته کې به د هند د اغېز مخنیوی وشي او څنګه تاسو وم کتل او واورېدل چې د پاکستان پخواني وزیر اعظم عمران خان خوشحالۍ وکړي او هغه وخت هغه دا ویلي چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنځیرونه شلول او دا ټولې خبرې وشولې خو د هغې سرچپه کار وشو په پاکستان کې تاسو ګورئ دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو وارې په افغانستان کې په خوست کې دغسې پکتیا کې هلته کې هوایي بریدونه وکړل پاکستان و چې ما خو هلته کې طالبانو ټي ټي پي خلاف بریدونه وکړل خو هغې کې ویل کېږي چې په هغې کې عام خلک وژل شوي دغسې بیا افغانستان هم د هغې ځوابي کاروي وکړه مطلب مې دا دی چې څو وارې دغه حالات رامنځته شو خو د هغې باوجود ملي حلودي وایي چې پاکستان اوس هم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکې روغې وساتي او د هغې ښه مثال دا دی چې که ستاسو خیال په دسمبر کې چې کله پاکستان ستاسو خیال هغه برید چې وشو هم په هغه ورځ باندې محمد صادق کوم چې ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره د پاکستان هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې نو هغې یوه غټه وجه دا هم ده چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کېږي نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کوم باندې جوور نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي به موږ ورته وایو هغوی بار بار د پاکستان په پوځ باندې د پاکستان په اسټابلیشمنټ باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي چې هند ته افغانستان نږدې نشي البته وروستي راپورونه خو همدا دی چې هند ته دوی ډېر نږدې شوي دي د بحث په اخره کې فاطمي صاحب کله تاسو واورو 2015 کال کې به د افغان طالبانو او پاکستان روابط بهتره شي او کنه ډېر به وران شي تاسو که زما مرکې اورېدلي مخکاره ویلي دي چې دا کال به نورم متشدده کالي دې کې به جنگ سرعت پیدا کی اته جنگ به ډېر قوي شي د افغانستان اته ممکنه دا ده چې پاکستان په افغانستان کومه سیمه باندې یرغلم وکړي ویم نیسي او دا به د خپل په خوښ هم نه دا به د پاکستان د امریکې په اشاره باندې ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کم خاورې ته ننوځي وینیسي لکه خوست لکه چمن سپین بولدک یا واخان چې د یو ځلي د افغانانو په دام کې ونښلي او دې خبرې ته اشاره تانا ملي حلودي نه ده کړې چې اوس مولدي دې خبرې ته حسین حقانی هم چې دواړه ګوره د امریکې کې سفیران هم او په لندن کې ملي حلودي سفیره وه دې دواړو دا ویل چې دا کال به دغه او د امریکې پالیسي به د پاکستان مقابل کې ډیره سخته وي او د پاکستان د ټوټه کېدلو امکانات ډیر زیات دي په د باندې کافي کار شوی دی ځکه خو دا تحریکونه داسې په قوت سره روان دي چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته مومند صاحب له تاسو هم مننه کوم له لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم چې دا بحث یې تر دې دمه راسره وکړ